سلامونه دوستانو، بشیر وطن دوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي ژبې هغه مهمې جملې راخیستې دي چې په روزمره ژوند کې موږ او تاسې اړتیا ورته لرو. I went there yesterday. زه تېره ورځ هلته تللی وم. My father has 4 brothers. زما پلار 4 ورونه لري. Whose friend is he? دی د چا ملګری دی. Why is it so hot? دا ولې دومره ګرمه ده یا ولې دومره ګرمي ده. She is very good teacher. She is very good teacher. دا ډېره ښه استاذه یا معلمه ده. Look at the map on the right corner. و نقشې ته وګوره. د نقشې وچپه ورسته کونج ته وګوره. Many people were deceived by advertisements. ډېر خلک د اعلاناتو باندې غولول سوي یا غولېدلي دي. لکه مثلا په تلویزیون باندې، په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، په ګوګل باندې. کله چې تاسو داخلېږئ اعلان درته رامخته کېږي. هغه په حقیقت کې هغسې خوندور شی نه وي لکه څنګه چې موږ تاسې ورباندې خطا وشو. It was raining yesterday. تېره ورځ باران وریدی. They have English lesson 3 times a week. 3 times a week. دی په هفته کې 3 وخته یا 3 واره د انګلیسي درس لري. No matter where you go, I'll follow you. هیڅ مشکل نه لري، هر ځای چې ځې زه په تا پسې یم. I also like cake. زما هم خوښېږي. It's on the 8th floor. هغه په 8م منزل کې پروت یا په 8م منزل کې. Do you like black dog? ستاسې تور سپی خوښېږي یا خوند کوي. He became rich. دی شتمن سو یا دی پیسه‌داره سو. We don't know what to do. موږ نه پوهېږو چې څه وکړو یا څه ترسره کړو. Time is the most precious thing. وخت چې دی تر ټولو مهم یا تر ټولو مهمترینه څه په ژوند کې وخت دی. درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې په پوه سوي یاست. په کوم ځای کې چې نه یاست پوه سوي، تاسې کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.